د قرآن او معاصر علوم د غږیز کتاب څلورمه برخه د الهي معجزې شرطونه. یوه معجزه 5 صفتونه یا مخکینی شرطونه لري چې مسلمانانو پوهانو ورته اشاره کړې ده. که له دغو شرطونو څخه یو شرط هم شتون ونه لري نشو کولای چې کوم کار یا عمل معجزه وګڼو. لومړی شرط یوازې خدای جل جلاله د هغې په رامنځته کولو باندې قادر وي. دویم شرط د عادت خلاف او له طبعي جریان څخه بهر وي. دریم شرط څوک چې د معجزې ادعا لري باید د خپل ادعا د رښتینولۍ او صحت لپاره هغه په ډاګه کړي، یعنی شاهد راولي. څلورم شرط هماغسې معجزه رامنځته شي څرنګه چې پیغمبر د هغې دعوه لري، نه بل شی. پنځم د مبارزې او مقابلې په ډګر کې څوک ونشي کړای چې د معجزې مثل راوړي. که دغه 5 شرطونه شته وي نو یو خارق العاده کار او معجزه ده چې د هغه د مدعي کس پر پیغمبرۍ دلالت کوي. که دغسې نه وي نو معجزه نه ده او نشي کېدای چې د پیغمبرۍ په ادعا باندې دلیل وي. لومړی شرط که چا په داسې محال کې د نبوت دعوه وکړه چې د پیغمبر د مبعوث کېدو امکان ممکن وي او هغه خپله معجزه دا ګڼي چې هغه کینی یا دریږي، خوري، ویده کېږي او له یو ځای څخه بل ځای ته ځي، دا یو معجزه نه ده او نشي کېدای چې د یو کس پر نبوت باندې دلیل وي. ځکه هر انسان کولی شي چې دغسې کارونه ترسره کړي، نو لازمه ده چې معجزه داسې شی وي څو نور د هغه له ترسره کولو څخه عاجز وي، لکه د بحر پرانستل، د لمر ټوټه کول، د مړي ژوندي کول او داسې نور. دویم شرط معجزه باید یو خارق العاده کار وي. که د نبوت مدعي وویل زما معجزه دا ده چې لمر له ختیځ څخه راخیږي او په لویدیځ کې لویږي، ورځ له شپې وروسته راځي او داسې نور، دا یو معجزه نه ده. ځکه دغه چارې که څه هم یوازې د خدای جل جلاله په قدرت کې دي، مګر هغه پدیدې دي چې د معجزې لپاره نه دي. په دې کې چې دغه شخص له ادعا مخکې هم شتون درلود او ټولو خلکو د عادت له مخې هغه لیدل، دا د یو کس په پیغمبرۍ باندې هیڅ دلالت نه لري. دریم شرط د نبوت مدعي کس هغه د خپل ادعا لپاره شاهد راوړي او تر سره یې کړي څو وکړای شي خپل تایید او تصدیق له خلکو ترلاسه کړي. که چا دعوه وکړه چې د هغه معجزه دا ده چې کولی شي یو جامد شی ژوندی کړي، مګر هغه دغه کار ونه کړای شو، نو د هغه دعوه باطله ده. څلورم شرط معجزه باید په همغه شکل رامنځته شي څرنګه چې د نبوت مدعي کس د هغې دعوه کړې ده، نه بل شي. ځکه په هغه صورت کې د هغه پر درواغجنوالي دلالت کوي. روایت شوی دی چې د مسلمة الکذاب ملګرو له هغه وغوښتل څوک وهی دم کړي چې د هغه اوبه ډیرې شي. هغه دغه کار وکړ مګر د څا اوبه وچې شوې. دا د هغه پر درواغ وینې دلالت لري. څلورم شرط معجزه باید په همغه شکل رامنځته شي څرنګه چې د نبوت مدعي کس د هغې دعوه کړې ده، نه بل شي. ځکه په هغه صورت کې د هغه پر درواغجنوالي دلالت کوي. روایت شوی دی چې د مسلمة الکذاب ملګرو له هغه وغوښتل څوک وهی دم کړي چې د هغه اوبه ډیرې شي. هغه دغه کار وکړ مګر د څا اوبه وچې شوې. دا د هغه پر درواغ وینې دلالت لري. پنځم شرط هیڅوک له معجزې سره مقابله ونشي کړای. که دغسې وشي هغه معجزه نه ده او د هغې د لرونکي پر صداقت دلالت نه کوي. فرض کړه که چا کولی شوی چې د موسی علیه السلام په څیر بحر څیرې کړي یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څیر سپوږمۍ 2 ټوټې کړي، په هغه صورت کې
دغه دوه کارونه معجزه نه دي، ځکه نور هم په دې کار قادر شوي وو مګر چا دغسې کار ونه شو کړای. همدلته خدای جل جلاله مشرکینو ته په خطاب کې وایي ژباړه نو د هغه په څیر یوه خبره دې راوړي که چیرې رښتیا ویونکي وي. د قرآن کریم په هکله د لویدیځوالو پوهانو نظریې. قرآن کریم هغه کلام دی چې هر عالم انسان د هغه په مطالعه کولو سره د هغه په حقانیت پوهیږي. ځینې دغه پوهان سره له دې چې مسلمانان شوي نه دي او تر اوسه د هدایت توفیق په نصیب شوی نه دی، د قرآن په حقانیت باندې اعتراف کوي، ځکه هغوی د تعصب عینکې په سترګو نه دي ایښي. په دغه بحث کې ښه دا ده چې د دغو پوهانو ځینې نظرونه تر څېړنې لاندې ونیسو. ګوې ته وایي که څه هم موږ تل له قرآن کریم څخه مخ اړوو او په همغه لومړي سر کې له هغه څخه کرکه کوو، مګر هغه له دې زر موږ ځان ته جذبوي او حیرانوي او په پای کې موږ اړباسي څو د هغه په وړاندې د درناوي او احترام سر ټیټ کړو. د قرآن کریم سبک او اسلوب او د هغه له محتوا او هدف سره د هغه همصفګي او توافق کلک او ټینګ، ډیر عالی او پرتمین، هیبتناک او نادر او د حقیقي او ابدي لوړتیا لرونکی دی. له دغې مخې دغه کتاب په ټولو زمانو کې خپل ځواکمن اغیز پر ځای پرېږدي. ویلټر وایي که ټول قرآن کریم له اول څخه تر اخره ولولئ یو ماشومانه کلمه به پکې پیدا نه کړئ. قرآن کریم په حقیقت کې د اخلاقي پندونو، د دینی اوامرو، د الله جل جلاله له دربار سره د راز او نیاز، د نړیوالو د هڅولو او تشویقولو او د خدای جل جلاله د استازو د ژوند د شرح مجموعه ده. توماس کارلایل وایي قرآن کریم د هر وخت او هر ځای لپاره د تشریع بنسټ او د ژوند په چارو کې د قضایي حکمونو او د متبو قانون سرچینه ده او خپلو پیروانو ته د نیکمرغه ژوند لاره ورښیي. د قرآن کریم یوه ښېګڼه چې دقت یې زما د حیرانۍ او تعجب سبب شوی دا ده چې په کوچنیو جملو کې یې ځینو سترو حقایقو ته اشاره کړې ده. فرانسوي ډاکټر ګرنیه وایي ما د قرآن کریم ټول هغه آیاتونه چې د طبیعت، روغتیا او طب د علومو په اړه وو مطالعه کړل او هغه مې د طبیعي علومو له دقیقو قوانینو او د عقلي علومو له ثابتو شوو پیچلو اصولو سره سم ولیدل او یقین مې پیدا کړ چې زر کاله وړاندې پرته له خدای جل جلاله څخه بل هیڅوک د ځمکې پر مخ له هغو قوانینو او اصولو څخه خبر نه و. نو د دغسې کتاب په حقانیت او الهي والي مې ایمان راوړ. ریتو بینورس اعتراف کوي طبعي، فلکی او فلسفي علوم له قرآن کریم څخه اقتباس شوي دي او عالمان د قرآن کریم پوره وړي دي. جی مارګولیټ وایي اقرار کوم چې قرآن کریم د نړۍ د مذهبي کتابونو په منځ کې ډیر مهم مقام ځان ته خپل کړی. که څه هم قرآن کریم د ادبیاتو په دغه پوړ کې ډیر ځوان اثر ګڼل کیږي، مګر هغه ژور اغیز چې پر ګڼ شمېر خلکو یې لرلی دی همداسې پر نورو هم کوي. دغه کتاب د لومړي ځل لپاره په عربي ژبه جزیره کې د سارایي قبایلو له بې ډوله کسانو څخه د اتلانو یو امت جوړ کړ او هغوی هم په خپل وار سره په اسلامي نړۍ کې د داسې پراخو سیاسي مذهبي سازمانونو په جوړولو اقدام وکړ چې له سترو ځواکونو څخه دي او اروپا او لویدیځ د هغو لپاره ځانګړی حساب پرانست. لیون تولستو مشهور روسي فیلسوف او لیکوال هر څوک چې وغواړي چې د اسلام سادگی درک کړي باید قرآن کریم ولولي. هلته د څرګندو او روښانه حقایقو له مخې قوانین او تعلیمات صادر او د ټولو لپاره آسانه او ساده حکمونه بیان شوي دي. مارکسست لیکوال ماکسیم رودنسون وایي قرآن کریم هغه مقدس کتاب دی چې
عقلانیت پکې ډېر ستر مقام خپل کړی دی. په دغه کتاب کې الله جل جلاله د خلکو لپاره تل دلیل او برهان وړاندې کوي او په ګڼو مناسبتونو کې د انسان لپاره تکراروي چې پیغمبران له دلیل او برهان سره یو ځای مبعوث شوي دي. داسې ښکاري چې قرآني عقل ګرایي د تیږې په څېر سخت ټینګه او بنسټیز اصل دی. جان دیون پورټ وایي قرآن کریم تر دې حده تلپاتې معجزه پیژندل شوې چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه قوي دلیل او د خپل رسالت مرستندوی اعلان کړ او په څرګندۍ د هغې زمانې ډیر فصیح خلک د عربستان خلک مبارزې ته راوبلل څو د قرآن کریم په څیر یو صورت راوړي. قرآن کریم د انجیلونو په څیر نه دی چې یوازې د هغه د پیروانو دینی عقایدو عبادت او عمل په اړه د شخصي تلې یعنې میزان په توګه پیژندل شوی وي، بلکې د سیاسي مکتب او روش لرونکی هم دی. ټول حیاتي او مالی مسایل د همدغې سرچینې او د قانون جوړونکي مصدر په اجازه حلیږي. د ټولو هغو ښېګڼو په منځ کې چې قرآن کریم په حق د هغه واجد دی دوه ډیر مهم ټکي شتون لري. یو د الله جل جلاله د نوم د یادولو په وخت کې د تعظیم او تکرین لحن، او بل د تقوا خلاف یا د بد اخلاقۍ او د بې عفتۍ او ناپاکۍ د بیانونکي فکر بیان او یا داستان نشتون چې هغه عیبجن او داغداره کړي، په داسې حال کې چې په پوره افسوس سره دغه نیمګړتیاوې د یهودو په کتابونو کې په ډیرو زیاتو ځایونو کې لیدل کیږي. بیل ډورانټ وایي قرآن کریم کې قانون او اخلاق یو دي. دینی چلن په قرآن کریم کې په دنیایي چلن هم راځي او د هغه ټول امور د الله لخوا وحیه شوي دي. ارنست رینان وایي که څوک غواړي په هغه کتاب کې چې له اسمانه څخه رانازل شوی دی ایمان راوړي، نو نوموړی کتاب یوازې قرآن کریم دی، ځکه نور آسماني کتابونه د قرآن کریم امتیازونه نه لري. ایډوارډ ګیسبون وایي قرآن کریم د مسلمانانو عمومي کړنلاره او اساسي قانون دی. داسې کړنلاره ده چې د دینی ټولنیزو مدني سوداګریزو نظامی قضایی جنایی او جزایی قوانینو مجموعه ده. هاربرد جیرد ویلز وایي قرآن کریم د یوې قلبي عقیدې یعنی توحید او د نیکو اخلاقو غوره لارښوونکی دی. شاید دغه کتاب معنوي ځواک د هغه د اوامرو او نواهیو په سادګۍ پورې منحصر وي، لکه څرنګه چې د هغه یوه عالي کلمه څو حقیقتونه رانغاړي. قرآن کریم یو علمی، دینی، ټولنیز، روزنیز، اخلاقی او تاریخي کتاب دی. د هغه مقررات او حکمونه د نننۍ نړۍ له اصولو، قوانینو او مقرراتو سره همسب او د تل لپاره د پیروي او عمل وړ دي. فرانسوي کشیش رویټ یویل وایي قرآن کریم هغه قوي روح دی چې یو بېوزله او ناداره ملت یې بدل کړ او داسې ځواکمن تمدن یې رامنځته کړ چې پوره روښنایي یې درلوده. هغه تمدن چې خپلې وزرې یې له لویدیځې خوا تر هسپانیې او له ختیځې خوا د هند او چین تر پولو خورې کړې او په لږ وخت کې ستره امپراتوري تأسیس کړه. قرآن کریم ډیر لوړ مقام لري. اروپا باید دا هیر نه کړي چې دغه کتاب پوره وړې ده. هغه کتاب چې د علم لمر یې د منځنیو پیړیو د تیارو په منځ کې په اروپا کې څرګند کړ. پروفیسور هانری کریب معاصر فرانسوي فیلسوف که د محمد افکار خرافي یعنی بې ځایه وو یا که محمد د خدای پیغمبر نه و، هیڅ کله یې دا جرأت نه کاوه چې د علم په اړه خبره وکړي او بشر علم ته دعوت کړي. پروفیسور آرټوریچ اربري انګلیسي عالم او ختیځ پیژندونکی کله چې مې د قرآن کریم ژباړه پای ته ورسوله ژوند پورې اړوند یوې موضوع پریشانه کړم، مګر د خفګان د ورځو په اوږدو کې قرآن کریم ماته داسې آرامي راکړه او داسې وساتلم چې د تل لپاره یې د منت
په ګراو کې شوم. د نړۍ ستر فزیک پوه او متفکر البرټ انشټاین وایي قرآن کریم د الجبر یا هندسي یا حساب کتاب نه دی، بلکې د هغو قوانینو مجموعه ده چې بشر په نیغه لاره هدایت کوي، هغه لاره چې ډېر ستر فیلسوفان د هغې له تعریف څخه عاجز دي. ډاکټر ګوستاو لبون ستر او مشهور فرانسوي مورخ قرآن کریم چې د مسلمانانو آسماني کتاب دی په مذهبي تعلیماتو او اوامرو پورې منحصر نه دی، بلکې سیاسي، ټولنیز، د خیر، د نیکۍ، د مېلمه پالنې، په نفساني غوښتنو کې د اعتدال، په عهد باندې د وفا، د والدینو درناوی، له کونډې او یتیم سره د مرستې کولو او د هغوی د سرپرستۍ، د بدۍ په وړاندې د نیکۍ کولو اوامر او داسې نور رانغاړي چې په ګڼو ځایونو کې په هغو تاکید شوی او په هغې کې ټول دغه غوره صفتونه او ځانګړتیاوې ورښودل شوي دي. مورس بوکایل وایي د نوې پوهې په رڼا کې د قرآن کریم عیني او بې پرې کامله څېړنه موږ د دغو دوو قرآن کریم او علم ترمنځ د توافق درک ته لارښوونه کوي. دغه راز دغه حقیقت ښکاره کوي چې د محمد په وخت کې نه هغه او نه بل هیڅ انسان دا کولی شوی چې دغسې حیرانوونکي مطالب چې له ننني علم سره سمون لري ولیکي. بریتانوي تاریخ پوه کارلیل د قرآن په اړه وایي هر کله چې دغه مقدس کتاب ته نظر وکړو ډېر ستر حقیقتونه وینو. همدارنګه د وجود د اسرارو خاصیت ګورو چې په پاخه شکل د هغه په مضامینو کې شته دي چې دا ټول په پوره څرګند ډول د قرآن کریم عظمت په ډاګه کوي او دغه ځانګړتیاوې یوازې په قرآن کریم پورې ځانګړې ده او په هیڅ بل علمي، سیاسي او اقتصادي کتاب کې نشته. هو، د ځینو کتابونو لوستل ژور اغیز د انسان په ذهن اچوي، مګر دغه اغیز نشي کولای چې د قرآن کریم له تاثیر سره مقایسه شي. جان ډیفنبورډ د محمد او قرآن کریم د معذرت په نوم یو کتاب لیکلی. هغه وایي قرآن کریم له حده زیات له نیمګړتیا پاک دی، په داسې شکل چې ډېرې کوچنۍ اصلاح او سمونې ته اړتیا نه لري او اوس هم سړی هغه له اوله تر اخره لولي پرته له دې چې ورته کومه ستوماني رامنځته شي. هغه زیاتوي په دې کې شک نشته چې قرآن کریم په ډېرې رسا او فصیحې ژبې نازل شوی او د قریشو لهجې په اصالت او خپل ادب کې له ټولو لوړتیا درلوده او قرآن کریم د هغې بلیغو او ښکلو تشبیهاتو باندې ډک دی. هغه په پایله کې وایي کشیشانو اوږده کلونه موږ د قرآن کریم د حقیقتونو له فهم او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عظمت له پوهېدو څخه لرې ساتلو، مګر کله چې د علم په طرف وخوځېدو او د ناپوهۍ او وژونکي تعصب پردې زموږ له سترګو څخه لرې شوې، نو اوس نږدې ده چې دغه یوازینی کتاب د نړۍ پام ځان ته راواړوي او د بشري افکارو محور وګرځي. موږ له قرآن کریم څخه لرې ګرځېدو، مګر زموږ نظر یې ځان ته راجلب کړ. موږ یې حیران کړو تر دې چې د هغه سترو او علمي اساساتو او قوانینو ته تسلیم شو. مشهور مورخ ویل ډیورانټ وایي قرآن کریم په مسلمانانو کې د نفس عزت، عدالت او تقوا رامنځته کړه چې موږ یې ساری د نړۍ له څنډو څخه په هیڅ څنډه کې نشو لیدلی. فرانسوي فیلسوف ګولابوم د آیاتونو د تفصیل په نوم په خپل کتاب کې لیکلي علم په نړۍ کې د مسلمانانو لخوا خپور شوی او مسلمانانو علمونه له قرآن کریم څخه واخیستل. قرآن کریم د علمونو بحر دی. مسلمانانو د قرآن کریم له بحر څخه داسې ویالې وویستې چې د هغو اوبه ټولې نړۍ ته روانې دي. برټانوي ختیځپوه ډینورټ وایي د دې اعتراف واجب دی چې طبعي، فلکي، فلسفي او ریاضي علوم چې په اروپا کې خپاره شوي دي په عام ډول د قرآني ښوونو برکت دی
او نه یوازې موږ د مسلمانانو پوره وړیو بلکې له دې پلوه اروپا د اسلامي هیوادونو پوره وړې ده. ناپولي پوهنتون استاد دکتور لورا واکیسا والګيري د اسلام د چټک پرمختګ په نوم خپل کتاب کې لیکلي دي: د اسلام کتاب چې آسماني کتاب او معجزه ده، هغه کتاب دی چې ممکنه نه ده څو د هغه په څیر تقلید کړي. د هغه اسلوب په ادب کې ساری نه لري، کوم اغیز چې د انسان په روح باندې دغه کتاب کوي د هغه له لوړو امتیازونو او لوړ مقام څخه رامنځته دي. نو څرنګه ممکنه ده چې دغه معجزه کتاب د محمد لخوا جوړ شوی وي؟ حال دا چې هغه نالوستی کسو. په دغه کتاب کې د علومو داسې خزانې ګورو چې د ډیرو پوهو اشخاصو، د سترو فیلسوفانو او د پیاوړو سیاسي او قانوني شخصیتونو له امکاناتو څخه لوړې دي. دا دې مخکې ممکنه نه ده چې قرآن کریم د یوې زده کوونکي یا عالم انسان لخوا جوړ شوی کتاب وي. د قرآن او معاصر علوم د غږیز کتاب 5مه برخه 3م څپرکی د قرآن کریم د اعجاز اړخونه. لومړی د بدیع نظم چې په عربو کې د ټولو مشهورو او عامو نظمونو مخالف و. دوهم د عربو د معمولو اسلوبونو مخالف عجیب اسلوبونه. دریم هغه اصالت او عمیق عمق چې بشر د هغه له رامنځته کولو څخه عاجز دی. څلورم دقیقه او کامله قانون جوړونه چې له ټولو بشري وضعي قوانینو څخه لوړتیا لري. پنځم د غیبي امورو خبرونه چې یوازې د وحی له لارې په هغو پوهېدای شو. شپږم له پوهې هستۍ او طبیعت سره د هغه نه ټکر او نه تضاد چې د هغه صحت یقیني دی. اووم د هغه څه واقع کېدل او په هر هغه څه وفا کول چې قرآن کریم یې وعده او وعید ورکړی. اتم هغه علوم او پوهې چې قرآن لرونکي دي، هغه شرعي، طبعي او داسې نور علوم دي. نهم د بشر ټولو اړتیاو ته ځواب وینا. لسم د قرآن په پیروانو او د هغه په دښمنانو باندې د هغه اغیز. تاریخي مثالونه. لومړی روایت دی چې ولید ابن مغیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن ورته ولوست. هغه سخت تر اغیز لاندې راغی. دغه خبر ابو جهل ته ورسید. ابو جهل ولید ته راغی او ویل: ای زما کاکا، خلک مال ټولوي او تا ته یې درکوي، ته د خلکو په وړاندې د احترام خاوند یې. ته بیا محمد ته ورغلی څو له هغه څخه فضیلت ترلاسه کړي. ولید یې په ځواب کې وویل: ټول قریش پوهیږي چې زه له ټولو څخه ډیر مال لرم. ابو جهل ویل: ته باید خپل قوم ته داسې خبره وکړي چې هغوی احساس وکړي چې ته له محمد څخه منکر یې. ولید ویل: په خدای قسم، ستاسو په منځ کې داسې څوک نشته چې ما ډیر په شعر پوشي. څوک زما په کچه د شعر له فنونو سره بلدتیا نه لري او د جنیاتو قصیدې او اشعاري زما په اندازه نه دي زده، مګر د شعرونو هیڅ ډول د قرآن په څیر نه دی. قسم په خدای چې د هغه په وینا کې داسې خوږوالی دی چې انسان ځان ته مجذوب کوي. د هغه پاڼې او میوه ګټوره او د هغه اصل له ټینګ عمق څخه برخمن دی. دا هغه خبره ده چې په هر چا برلاسه کیږي، مګر پر هغې برلاسه کېدل امکان نه لري. لعین ابو جهل وویل: که چیرته دغه خبره خپل قوم ته وکړې له تا به خوشحاله نشي. ولید ویل: پرېږده چې په دې اړه فکر وکړم. له فکر څخه وروسته د دغه آیت مفهوم ووایه. ژباړه: دا پرته له اغېزناکي جادو څخه بل شی نه دی. الله جل جلاله د دغه وینا په ځواب کې دغه آیت را نازل کړ. ژباړه: ما له هغه سره پرېږده چې یوازې مې پیدا کړی دی. هغه ته مې ډیر مال ورکړ او ټول زامن د هغه په وړاندې حاضر او د هغه کارونه مو په غوره ډول جوړ کړل. بیا طمع کوي
چې کله یې زیات کړل نه ده داسې هغه زموږ د آیاتونو په مقابل کې جنگ وکړ هغه په سختۍ کې اچوم هغه فکر وکړ او طرحه یې جوړه کړه مرګ پر هغه څرنګه طرحه یې جوړه کړه بیا هم مرګ پر هغه څرنګه یې طرحه جوړه کړه بیا یې وکتل وروسته یې مخ ترش کړ او تنده یې ګونځې کړ بیا یې مخ واړاوه سرغړونه یې وکړه وی ویل دا پرته له هغه کوټګره څخه چې له نورو یې زده کړې ده بل شی نه ده دا د انسان له خبرې پرته بل څه نه ده دویم روایت دی چې کله ولید له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه قرآن واورید سخت تر تاثیر لاندې راغی او خپل قوم بني مخزوم ته راغی او وی ویل څو شېبې مخکې مې له محمد څخه داسې کلام واورید چې د انسان او جن کلام نه و په خدای قسم له داسې خوږوالي برخمن دی چې د هغه صفت نشي کېدی او انسان ځان ته جلبوي قریشو ورته وویل ای ولیده ته له خپل دین څخه اوښته یې چوپ اوسه خپلې دې خبرې سره ټول قریش له دین څخه اړوي ابو جهل ویل تاسو پرېږدئ چې زه ورسره خبرې وکړم ابو جهل یوازې له هغه سره کېناست او هغه ته یې داسې خبرې وکړې چې د هغه قناعت یې ترلاسه کړ او دواړه قوم ته راغلل ولید خپل قوم ته وویل تاسو فکر کوئ چې محمد لیونی دی آیا لیدلی مو دي چې هغه ځان په دار وځړوي آیا هغه فالبین دی تاسو نه دي لیدلی چې هغه کله فالبیني کړې وي آیا ګمان کوئ چې هغه شاعر دی آیا لیدلی مو دي چې هغه کله شعر ویلی وي آیا هغه دروغجن دی حال دا چې تر اوسه چا له هغه څخه درواغ نه دی اورېدلی د هغه قوم دغو ټولو په ځواب کې وویل هېڅکله نه له ولید څخه یې وپوښتل هغه څه کاره دی هغه لږ فکر وکړ او ویې ویل هغه کوټګر دی آیا لیدلی مو نه دي چې د میړه او ښځې ترمنځ جلاوالی رامنځته کوي زوی له پلاره څخه لرې کوي او دا هغه کار دی چې کوټګر یې ترسره کوي دا هماغه کوړي دي چې له اهل بابل څخه یې نقلوي ټولو وخندل د هغه له خبرو حیران او له هغه راضي شول همدا و چې مخکینی یاد شوي آیاتونه نازل شول دریم په صحیح مسلم کې روایت دی چې انیس غفاری د ابوذر غفاری ورور ابوذر ته وویل په مکه مکرمه کې مې له یو سړي سره ولیدل چې ستا پر دینو او هغه ګمان کوي چې الله جل جلاله هغه استولی دی ابوذر وویل خلکو څه ویل وی ویل خلک وایي هغه شاعر او ساحر دی انیس غفاری یو عرب شاعر او وی ویل ما د فالبینانو خبرې اورېدلي د هغه خبرې د فال لیدونکو د خبرو په څیر نه دي د هغه خبرې مې د شعر له ډولونو سره مقایسه کړې مګر د هیڅ شاعر خبرې د هغه په څیر نه دي خدای قسم د مکې خلک درواغ وایي هغه رښتیا وایي څلورم ابن اسحاق په سیرت النبی کې راوړي دي ابو جهل د قریشو د یوې ډلې په منځ کې وویل موږ محمد ونه پیژندو که تاسو کې څوک چې په شعر پوهه لري کوم فالبین یا ساحر پیژنئ موږ ته یې معرفي کړئ څو هغه ته ورشو او د هغه له حالت څخه موږ خبر کړي عتبه ابن ربیعه چې د قوم له مشرانو او لویانو څخه پورته شو او وی ویل زه ورځم او ورسره خبرې کوم هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویل ته ښه انسان یې یا هاشم ته غوره یې یا عبدالمطلب ته لوړ یې یا عبدالله نو ولې زموږ په خدایانو پسې بد وایې او موږ ګمراه کوي که مشري غواړې راټولیږو او تا خپل رئیس ټاکو که له ښځې سره علاقه لري هر څوک چې وغواړي درته یې په نکاح کوو د قریشو له نجونو څخه چې هر څوک غواړي غوره یې کړه که مال غواړي له خپلو مالونو څخه یې تا ته ولوو تر دې چې موږ ټولو کې شتمن شي څو هغه خپلې خبرې خلاصولې محمد صلی الله علیه وسلم چوپ و کله چې د هغه خبرې خلاصې شوې
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل خبرې د خلاص شوې. ځواب یې ورکړ هو. ورته یې وویل واوره او د سورت په لوستلو یې پیل وکړ. ژباړه حامیم هغه کتاب دی چې د هغه مهربانه بخونکي لخوا نازل شوی چې آیاتونه یې په څرګنده بیان شوي په عربي ژبه باندې قرآن دی. هغه زیری ورکوونکی دی او هم ویرونکی. د هغوی زیاتره ترې مخ اړولی او خبره نه اوري. کله چې دغه آیت ته ورسید ژباړه نو که مخ یې واړوو ووایه تاسو د هغه تندر په څیر تندر څخه ویروو چې پر عاد او سمود راولوید. عتبه د هغه مبارک خوله ونیوه او ویې ویل پر ما رحم وکړه. هغه قریشو ته ورستون نشو او نیغ خپل کور ته ولاړ. کله چې قوم هغه ولید چې د هغوی خواته ورنغی ویې ویل عتبه له دین څخه اوښتی. هغه ته ورغلل او ویې ویل ای عتبه څه سبب دی چې ځان په کور کې پټ کړی دی؟ هسې نه چې ته له دین څخه اوښتی اوسې. عتبه ډیر په غوسه شو. وی ویل په خدای قسم له هغه سره وغږېدم ما ته یې داسې کلام سره ځواب راکړ چې شعر نه دی کوډې او فال هم نه دی. له هغه مې وغوښتل څو پر ما رحم وکړي او نور ادامه ورنه کړي څو پر تاسو د خدای عذاب نازل نشي. تاسو خو پوهیږئ محمد چې هر کار ویلی دی درواغ نه دي. علامه قرطبي ویلی دي کله چې عتبه په خپله خوله پر دې اعتراف وکړ او د قرآن فصاحت او بلاغت یې تایید کړ وی ویل هیڅکله د قرآن په ډول نه دی اورېدلی. دا خپله د قرآن په اعجاز او پر دې اعتراف دی چې نور څیړونکي او د فصاحت خاوندان نشي کولی چې د ټول توان له لرلو سره د قرآن په څیر خبرې وکړي. پنځم د سبا د قوم په اړه د قرآن کریم په یوې برخه کې په سورت سبا کې فرمایي ژباړه په یقین سره د سبا قوم لپاره د هغوی په میشتو ځایونو کې نښه وه. د دوی لپاره له یو کیڼ لوري څخه 2 باغونه وو. ومو ویل د خپل پروردګار روزي وخورئ او شکر وباسئ. هغه ستاسو لپاره پاک ښار دی او پروردګار بخونکی دی. نو مخ یې واړوه. نو پر دوی مو سخت سیلاب ورخوشی کړ او د دوی د 2 باغونو پر ځای مو دوی ته د 2 نورو باغونه ورکړل چې د بدې مزې میوه لرونکي او د غز د ونې او د ونې په څنګ کې د لږ بل شي لرونکي وو. خدای تعالی د دغه قوم د ژوند کیسه کوي چې دوی 2 بڼونه یا باغونه درلودل او پرته له کوم زحمت څخه د پروردګار لخوا په دوی لورول شوي وو مګر دوی د خدای جل جلاله د نعمت شکر ادا نه کړ بلکې سرکشي یې وکړه او ویې ویل چې موږ خپله دا ټول شیان پیدا کړي دي. په پای کې د خدای جل جلاله لخوا سخت او تند سیلاب ورباندې مسلط شو او باغونه یې ورته په بې خونده او بد شکله باغونو بدل کړل. په دغه مبارک آیات کې اعجاز دلته پروت دی چې هغه ځای او سیمه چې پیښه پکې رامنځته شوې ده خلکو هغه نه پیژان تر دې چې یو فرانسوي عالم او بل اتریشي عالم ولاړل او په دې اړه یې په څېړنه او تحقیق لاس پورې کړ او د لرغون پیژندنې د علم له مخې کشف وکړ او داسې نښې یې پیدا کړې چې ښیي په دې دغه دره کې 2 باغونو شتون درلود یو ښی لوري ته او بل یې کیڼ لوري ته او په ورته وخت کې یې دا هم کشف کړل چې دغه باغونه د سیلاب لخوا وران شوي دي چې د هغو له نښو او آثارو څخه معلومیږي. دغه راز د دغې پیښې په تاریخ کې هم خلک نه پوهېدل تر دې چې عالمانو د دغې موضوع په اړه تحقیق پیل کړ او د حرم کلمه یې تر مطالعې لاندې ونیوه. له میلاد مخکې او له میلاد وروسته فرمانونه یې مطالعه کړل او نور آثار یې مطالعه کړل څوک پوه شي د حرم کلمه په کوم وخت کې کارول شوې ده. ویې لیدل چې د حرم یا حرمین کلمه چې د بن او حاجز په معنا ده د حبشي ابرهه په فرمانونو کې شتون لري او اصل پادشاه هم دغه اصطلاح کارولې ده
په پای کې د دوی لپاره معلومه شوه چې 1542 میلادي کې دغه سیلاب پیښ شوی او د هغه بند د ماتېدلو په پایله کې هم دغه سیلاب راغلی چې هلته یې شتون درلود، یعنې هماغه بند چې اوبه یې د دوی لپاره ساتلې او دواړه باغونه له هغه ګټه اخیسته، همدغه بند نړېدلی دی او باغونه یې وران کړي دي. خدای جل جلاله د حرم د کلمې په واسطه اشاره کړې ده چې دغه سیلاب د بند د نړېدو له سببه او باغونه هم دغسې سیلاب پورته کړي دي. دغه بند 14 متره لوړتیا درلوده او 80 متره عرض او 620 متره اوږده درلوده او دغه باغونه یې چې وسنجول چې څومره ځمکه وه له علمي پلوه څرنګه چې نن رواج دی چې یو بند هم دغه ګنجایي سره څو جریبه ځمکه خړوبولی شي، څو پوه شي چې دغه باغونه څومره مساحت لري. په ډېر دقیق ډول تثبیت کړل چې شاوخوا 9000 او 100 هکتاره ځمکه وه چې همدغه بند یوازې همدغه باغونه خړوبولی شول. یعنې څرنګه چې دغه کیسه خدای جل جلاله په قرآن کریم کې بیان کړې، لرغون پیژندونکو عالمانو هغه هم داسې کشف کړه چې دا خپله د قرآن کریم حقانیت او تاریخي اعجاز په ډاګه کوي او په همدې اړه یو مسیحي عالم الکتاب المقدس کان صحیح په نوم یو کتاب لیکلی او کله چې همدغې کیسې ته رسیږي وایي قصه هماغسې ده څرنګه چې قرآن هغه بیان کړې ده، یعنې د دوو باغونو شتون، د دغو باغونو ورانېدل د سیلاب لخوا او د هغو ټول ځای او وخت او د اوبو ظرفیت او داسې نور په دقیق ډول څرنګه چې په قرآن کریم کې راغلي هماغسې د عالمانو لخوا کشف شوې ده ژباړه. دا د غیب خبرونه دي چې تا ته یې وحی کوم چې مخکې له هغه نه ته او نه ستا قوم پرې پوهېده، نو صبر وکړه، په یقین سره عاقبت د متقیانو دی. شپږم، حامان او د مصر احرام. قرآن کریم د موسی علیه السلام د ژوند په اړه مفصل توضیحات لري. د فرعون او بني اسرائیلو دښمنیو ته په اشارې سره د مصر په هکله هم معتبر معلومات وړاندې کوي. د دغو معلوماتو ډیری اهمیت په دې وروستیو کې څرګند شوی. د قرآن د حکمت یوه بیلګه په دې کتاب کې د حامان یادښت دی. د نوم 6 ځلې د فرعون د نږدې کسانو په توګه یاد شوی. د حیرانۍ ځای دا دی چې په تورات کې د موسی علیه السلام د کیسې په هیڅ ځای کې هم د حامان یادښت نشو موندلی. یو حامان نوم یې ډېر وروسته له فرعون نه، یعنې د موسی علیه السلام له زمانې نه 100 کاله وروسته په عهد عتیق کې د بابل د یو پاچا د مرستیالانو له ډلې نه هم یو څوک دی، خو قرآن له نویو موندنو سره په یوه ژبه له حامانه د موسی علیه السلام په عصر کې یادونه کوي. د نامسلمانو نیوکه پر دې ده چې ولې د تورات او قرآن او عتیق په منځ کې دغه اختلاف شته، خو 200 کاله مخکې د هروغلیف د لیکنې په لوستو سره دغه ادعا ناسمه ثابته شوه. دا ځکه چې د حامان نوم په مخکینیو کتیبو کې وموندل شو. تر 18مې زیږدیزې پیړۍ پورې مصري لیک چې له تورو نه بلکې د سیرو له انځورونو جوړ شوی و د لوستلو وړ نه و. د هروغلیف د لیک تصویرونه چې د مهمو تاریخي پیښو ثبتونکی دی په ډبرو باندې کښل شوی. 2مه او 3مه زیږدیزه پیړۍ کې د عیسویت خپرېدل د پخوانیو عقیدو او د هروغلیف د لیک په هېرېدو لامل شو. هروغلیف د لیک وروستۍ بیلګې په کال کې 394 زیږدیز کې لیکل شوي. په پایله کې لرغونو پیژندونکو تر 18مې پیړۍ پورې پر تاریخ او لیکل شویو معلوماتو پوهېدل ناشوني و. کال 1899 زیږدیز کې د روزیتا ستون په نامه د یوې ډبرې په موندلو سره د هیروغلیف معما حل شوه. دغه ډبره پر 109 زیږدیز کال له میلاده پورې اړه لري. د دې ډبرې اهمیت په دې کې دی چې
په 3 ډوله لیک یعنی هیروغلیف، دیموتیک او یونانی باندې اغل شوی. نو د مصر دغه پخواني توري د یوناني تورو په مرسته وپېژندل شول. د هیروغلیف ژباړه د یو فرانسوي ژبپوه ژان فرانسو شمپولیون لخوا بشپړه شوه. په دې توګه د تاریخ دینونو د پخوانیو مصریانو او د ټولنیزو ژوندانو په هکله ډیر معلومات په لاس راغلل. لرغون پیژندونکو د هیروغلیف په لوستلو سره د هامان نوم د مصر په پخوانیو کتیبو کې وموند. دغه کتیبه د وینا د هوف په موزیم کې شته چې د فرعون او هامان ترمنځ نږدې اړیکې بیانوي. د لغاتونو په فرهنګ کې چې خلک په نوي سلطنت کې نوم لري، هامان د ډبرو توږلو یا سنگ تراش د کارکوونکو د مشر په توګه یاد شوی چې دغو څېړنو د قرآن کریم د مخالفینو نظر رد کړ. هامان داسې څوک چې په مصر کې د موسی علیه السلام په زمانه کې له فرعون سره یو ځای ژوند کاوه او له فرعون سره نږدې او تعمیراتي کارونو کې دخیل وو. د قرآن او معاصر علوم د غږیز کتاب شپږمه برخه. لرغون پیژندونکو د هیروغلیف په لوستلو سره د هامان نوم د مصر په پخوانیو کتیبو کې وموند. دغه کتیبه د ویانا د هوف په موزیم کې شته چې د فرعون او هامان ترمنځ نږدې اړیکې بیانوي. د لغاتونو په فرهنګ کې یعنی چې خلک په نوي سلطنت کې نوم لري، هامان د ډبرو توږلو یعنی سنگ تراشۍ د کارکوونکو د مشر په توګه یاد شوی چې دغو څېړنو د قرآن کریم د مخالفینو نظر رد کړ. هامان داسې څوک چې په مصر کې د موسی علیه السلام په زمانه کې له فرعون سره یو ځای ژوند کاوه او له فرعون سره نږدې وو او تعمیراتي کارونو کې دخیل وو. ژباړه او فرعون وویل: ای زما د قوم مشرانو، هیڅوک پرته له ځانه خدای نه ګڼم. ای هامانه، اور پر خټه بل کړه او زما لپاره لوړ برج جوړ کړه تر څو چې د موسی له خدایه خبر شم او زه هغه دروغجن بولم. په دې آیات کې فرعون له هامان څخه غواړي چې یو لوړ برج جوړ کړي چې تاریخي موندنې د قرآن کریم له دې وینا سره اړخ لګوي او په دې موندنو سره د قرآن د مخالفینو نظر په بشپړه توګه رد شو. د قرآن کریم د تاریخي اعجاز یو مورد په دغه مبارک آیت کې شتون لري او د هغه اعجاز د هغې پیښې د خبر ورکولو په اړه دی چې د عاد قوم ته پیښه شوې او د هغوی د هلاکت سبب شوې ده. د عاد قوم چې خپل پیغمبر یې درواغجن وګاڼه، خدای تعالی د دوی د تکذیب جزا د باد لخوا ورکړه، داسې چې باد یې ورباندې مسلط کړ. حال دا چې بیړۍ او کلکې ودانۍ او په زړه پورې او لیدونکي باغونه او بڼونه یې لرل، سره له ټول دارو مداره هلاک او تباه شول. هر څومره چې لرغون پیژندونکو تحقیق وکړ، ویې نه شوای کړای چې د عاد د قوم آثار پیدا کړي او تر پیړیو پورې د یو نامعلوم حقیقت په توګه دغسې کیسې ورسره شتون درلود او په دقیق ډول هیڅوک نه پوهېده چې د ځمکې د کورې په کوم ځای کې دغه پیښه رامنځته شوې. په نیکمرغۍ سره په دې وروستیو کې د 20 میلادي پیړۍ وروستیو کې د امریکا مصنوعي سپوږمکۍ په داسې حال کې چې په فضا کې تګ، څېړنې، مطالعې او عکس اخیستنې بوخته وه او پیاوړي رادارونه یې هم درلودل چې د هغو لخوا یې د ځمکې لاندې هم لیدلی شو. نو ویې لیدل چې په جزیره العرب کې د ربیع الخالي په سیمه کې چې همدا اوس وچه ساحه ده، تر مځکې لاندې د 2 سیندونو بستر معلومیږي. هماغه و چې په راتلونکي مطالعه کې رادار قوي کړ. ویې لید چې د دواړو سیندونو مسیرونه مشخص وو. د یو سیند بستر له لویدیځ لوري ختیځ لوري ته غځېدلی او د بل سیند بستر له جنوب لوري څخه شمال لوري ته امتداد لري او دواړه په یو بحیرې تمامیږي چې 40 کیلومتره قطر لري. د دغو کشفیاتو په پایله کې تاریخ پوهانو راوغوښتل څو په دې اړه معلومات ورکړي او په ورته وخت کې د دیني عالمان هم راوغوښتل څو په دې اړه د خپل دین معلومات وړاندې کړي. په پای کې دیني عالمانو معلومات ورکړل چې په جزیره العرب د یمن او نجد په منځ کې
یو قوم ژوند کاوه چې د خپل پیغمبر د درواغ ګڼلو په پایله کې د خدای جل جلاله د قهر وړ وګرځېدل، تباه او هلاک شول، چې آسماني کتاب یعنی قرآن د هغوی له هلاکېدو څخه خبر ورکړی. ژباړه: آیا ودې نه لیدل چې ستا پروردګار له عاد قوم سره څرنګه معامله وکړه؟ لوړې کلاګانې یې درلودې چې په ښارونو کې د هغو په څېر پیدا شوي نه دي. امریکایانو په دغو سپړنو کې داسې هم کشف کړل چې دلته مخکې یوې 8 سنډیزې کلا شتون درلود چې ډېرې کلکې او پیاوړې ستنې یې درلود. قرآن کریم د تاریخي خبرونو معجزه، د قرآن عظیم شان یو معجزه د تاریخي خبرونو معجزه ده چې د مختلفو سپړنو له لارې دغې معجزې ثابته کیږي چې د تاریخي خبرونو معجزې د لاندنیو مثالونو له مخې واضح کولی شو. لومړی مثال: د یوسف علیه السلام په وخت کې د مصر واکمن ملک یا فرعون. قرآن عظیم شان چې کله د یوسف علیه السلام په وخت کې د مصر د واکمن بحث کوي، هغه د ملک په نوم یادوي. حال دا چې په هغه وخت کې د مصر زیاتره واکمنانو ته فرعون ویل کېده. په مبارک آیت کې داسې راغلی دي. ژباړه: د مصر شاه وویل: ما په خوب کې 7 چاغې غواګانې ولیدلې چې 7 ډنګرې غواګانې هغه خوري، او 7 شنه یعنی خام او 7 وچ رسیدلي وږي مې ولیدل چې وچ وږی پر شنو وږو تابیږي او هغه له منځه وړي. ای مشرانو یعنی عالمانو او حاکمانو، که خوبونه تعبیروئ او په دغه فن کې مهارت لرئ، خپل نظر زما د خوب په اړه ما ته وړاندې کړئ. همدارنګه په بل آیت کې راغلی دي. ژباړه: د مصر شاه وویل: ما په خوب کې 7 چاغې غواګانې ولیدلې چې 7 ډنګرې غواګانې هغه خوري، او 7 شنه یعنی خام او 7 وچ رسیدلي وږي مې ولیدل چې وچ وږي پر شنو وږو تاویږي او هغه له منځه وړي. ای مشرانو یعنی عالمانو او حکیمانو، که خوبونه تعبیروئ او په دغه فن کې مهارت لرئ، خپل نظر زما د خوب په اړه ما ته وړاندې کړئ. همدارنګه په بل آیت کې راغلی دي. ژباړه: شاه وویل: یوسف ما ته راولئ. دغه آیت پر بنسټ د مصر واکمن په دغه وخت کې ملک دی، نه فرعون. شاید ځینو هغو کسانو په دې اړه شک کاوه چې سمه عقیده یې نه درلوده، مګر په ننني عصر کې د مصر د پخواني هیروغلیف د ترجمې له کشف وروسته پوهانو د پخواني مصر د تاریخ په مطالعې پیل وکړ او دغه قرآني حقیقت ثابت شو چې یوسف علیه السلام په مصر کې د ملکانو یا شاهانو په وخت کې ژوند کاوه چې د حکسوس په نوم یادېدل. هغوی هغه کسانو چې پر فرعونیانو یې برلاسی ومون او په مصر کې د 1230 قبل میلاد څخه تر 1580 قبل میلاد پورې واکمني درلوده، تر دې چې لومړی احمس هغوی وشړل. دغه تاریخي سپړنه د قرآن کریم ستره تاریخي معجزه ده چې د تاریخ پوهانو لپاره یې ثابته کړه چې قرآن کریم یوه دایمي معجزه ده چې دغه اعجاز د قیامت تر ورځې پورې باقی دی. همدارنګه دا ثابتوي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله استازی دی. دویم، د قرآن کریم له تاریخي معجزو څخه یو د فرعون د جسد معجزه. قرآن کریم د موسی علیه السلام د وخت د فرعون د ډوبېدو او وروسته له هغه بیا ځلې ځمکې ته د هغه د رابهر کولو په اړه د دې لپاره چې الله جل جلاله د قدرت نښه وي خبر ورکړی. ژباړه: موږ نن ستا جسد د سیند له څپو او د کبانو له یرغل څخه خلاصوو او هغه ساحل ته یې رسوو او هغو کسانو ته یې استوو چې ته یې خدای ګڼلې، څو د هغو کسانو لپاره چې دلته نه دي او د راتلونکو لپاره د عبرت درس اوسي. له شک پرته زیاتره خلک زموږ یعنی د قرآن کریم له لوستو او د نړۍ له لیدونکو آیاتونو څخه غافل او بې خبره دي او هغو ته په شاید او باید ډول نه ګوري. د فرعون د جسد په اړه ډیرو عالمانو او پوهانو تحقیق کړی چې ډیرې مهمې څېړنې یو مشهور فرانسوي عالم مورس بوکایل ترسره کړي دي چې د هغه همدغه تحقیق سبب شو څو د قرآن کریم علمی معجزه
هم درکړي او د اسلام په مقدس دین مشرف شي. دلته غوره دا ده چې د مسلمان شوي مورس بوکایل کیسه د هغه له طبي څېړنو سره په تفصیلي ډول مطالعه کړو. محمد یوسف ملقي د مورس بوکایل کیسه دغه پوښتنو سره پیلوي. مورس بوکایل څوک دی؟ آیا پوهیږي چې مورس بوکایل کوم کارونه ترسره کړي دي؟ هغه لوړ فرانسوي شخصیت او د علم او پوهې یو رمز دی. په داسې کورنۍ کې پیدا شوی چې پلار او مور فرانسویانو. هغه د خپل پلار او مور په څیر د نصرانیت په غېږ کې ستر شو. کله چې د لیسې پړاو پای ته ورساوه، د فرانسې په پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې شامل شو. کله چې د فراغت شهادتنامه ترلاسه کړه، عمومي اول نمره و چې د فرانسې یو مشهور او په معاصر جراح شو. د هغه د جراحۍ د عملیاتو یوه په زړه پورې کیسه ده چې د هغه ژوند یې بدل کړ او د هغه تلی حق لوري ته رهبري کړ او د دې سبب شو څو مسلمان شي. دغه کیسه ډیره ښکلې ده چې همدا اوس تاسو ته وړاندې کیږي. فرانسه د هغو هیوادونو په جمله کې ده چې له پخوانیو عتیقه آثارو سره ډیره دلچسپي لري او د دغسې مطالبو په اړه څېړنو ته په درنه سترګه ګوري. کله چې د فرانسې پخواني اشتراکي رهبر فرانسو میټران په 1981 کال کې د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، فرانسې د عربي مصر له جمهوریت څخه وغوښتل څو د مصر د فرعون مومیایي شوې مجسمه د علمي څېړنو او تداوی لپاره د فرانسې هیواد ته واستوي. کوم جسد چې د فرانسې هیواد غوښته هماغه د موسی فرعون رمسیس پورې اړوند و، ځکه د فرعون کلمه هغه لقب و چې په هغه وخت کې د مصر واکمنو ته کارول کېده او د هغه جمع فرعانه ګرځېده. د مصر حکومت د هغوی دغه غوښتنه ومنله او د مصري طاغوت جسد فرانسې ته یوړل شو. د فرانسې په نړیوال هوایي ډګر کې د فرانسې ولسمشر، وزیران او د نوموړي هیواد ستر چارواکي د فرعون د جسد د هرکلي په موخه داسې ودرېدل لکه د ژوندي پادشاه هرکلي ته چې ولاړ وي او داسې چې هغه اوس هم مصریانو ته وایي فقال انا ربکم الاعلی، ژباړه زه ستاسو لوړ معبود یم. کله چې د مصر د فرعون لپاره د شاهي هرکلي مراسم د فرانسې په خاوره کې پای ته ورسېدل، د هغه جسدي یو ځانګړي فرانسوي مرکز ته ولېږداوه. څو ستر لرغون پیژندونکي عالمان او د فرانسې ستر جراحان او متخصص ډاکټران خپلې څېړنې د هغه او د هغه د اسرارو په اړه پیل کړي. د جراحانو مشر او د دغه مومیایي فرعون د څېړنې لپاره لومړنی مسؤل پروفیسر مورس بوکایل و. نور متخصصین د مومیا په جوړولو بوخت وو، مګر د هغوی مشر مورس بوکایل په بل شي د هغوی مخالف بوخت وو. هغه غوښتل څو پوه شي چې دغه فرعوني واکمن څرنګه ومړ. د شپې په وروستیو ساعتونو کې د هغه د څېړنو پایلې معلومې شوې. د فرعون په جسد کې د مالګې بقایا پر دې ستر دلیل و چې هغه د ډوبېدو په سبب مړ شوی دی. جسد یې له بحر څخه د هغه له ډوبېدو وروسته زر وویستل شو، بیا یې هغه زر مومیایي کړ څو وساتل شي. مګر یو ډیر عجیب کار چې هغه یې حیران کړی و دا و چې د هغه جسد د نورو فرعونیانو په نسبت ډیر روغ پاتې و، سره له دې چې هغه یې له بحر څخه ویستلی دی. مورس بوکایل غوښتل څو په دې برخه کې خپل علمي راپور وړاندې کړي چې د هغوی په نظر د فرعون د جسد په اړه نوې سپړنې دي، او هغه دا چې هغه له بحر څخه ویستل شوی او له ویستو وروسته سمدستي مومیایي شوی دی. په دغه وخت کې چا ورته په غوږ کې وویل بیړه مه کوه، مسلمانان د دغې مومیایي ډوبېدو په اړه خبرې کوي. هغه دغه خبره رد کړه او په تعجب سره یې وویل دغه حقیقت له ډیرو پرمختللو علمي سپړنو او له ډیرو دقیقو کمپیوټري وسایلو څخه پرته نه پوهېدل کیږي. چا ورته وویل چې د مسلمانانو قرآن کریم د فرعون د ډوبېدو او له ډوبېدو وروسته د هغه د جسد د روغتیا خبر ورکوي.
ډیر ورخطا شو. پوښتنه یې وکړه څرنګه دغه خبره کوي؟ حال دا چې دغه مومیا په اصل کې په 1898 زیږدیز کال کې کشف شوه، یعنی 200 کاله مخکې. حال دا چې د هغوی قرآن کریم له 1400 کاله مخکې څخه موجود دی. دا څرنګه کیدای شي چې په عقل جوړ راشي؟ نه یوازې عربان بلکې ټول بشریت د پخوانیو مصریانو او د هغوی د مومیایي کېدو په اړه په هیڅ شي نه پوهېدل، پرته له ډېرو لږو کلونو مخکې څخه. په دغې شپه مورس بوکایل د فرعون د جسد لیدلو ته کېناست. د هغه څه په اړه یې فکر کاوه چې ملګري ورته په غوږ کې وویل دا چې د مسلمانانو قرآن کریم له ډوبېدو وروسته د دغه جسد له ژغورنې څخه خبر ورکوي. حال دا چې هغوی په خپل مقدس کتاب بابل، لوقا او متی انجیل کې د فرعون د ډوبېدو په اړه کله چې موسی تعقیباوه خبر ورکوي، مګر د مرګ د کیسې په اړه یې هیڅ شی نه وایي. له ځانه سره یې وویل آیا دا هماغه د فرعون دی چې موسی تعقیباوه؟ آیا د عقل مني چې محمد دوی په دې له 1000 کلونو څخه مخکې پوهېدل؟ او زه اوس په هغه پوه شوم. مورس په دغه شپه ونه شوای کړای چې خوب وکړي. له هغوی یې وغوښتل څو ورته د تورات نسخه راوړي. د تورات د وتلو په سفر کې لولي او په راستنې شوي آسونو او د فرعون ټول لښکر یې چې د هغوی تر شا داخل شوی و ونیو. هېڅوک له هغوی څخه پاتې نه شو. مورس بوکایل حیران پاتې شو. آن انجیل د دغه جسد د ژغورنې او د هغه له تداوی او جوړولو وروسته په سالم شکل د هغه د پاتې کېدو په اړه څه نه دی ویلي. فرانسې مومیایي شوي جسد بیرته مصر ته د ښکلي شیشهیي تابوت په منځ کې چې د فرعون لیاقت درلود واستاوه، مګر مورس آرامه نه شو او زړه یې قرار کېنناست. له کله چې د فرعون د جسد د سلامتۍ په اړه غوږ ته د مسلمانانو د خبرو خبر ورسید، خپل وسایل یې ټول کړل. تصمیم یې ونیو څو سعودي عربستان ته په طبي کنفرانس کې د ګډون لپاره ولاړ شي چې د جسد څیرونې ټول مسلمان عالمان په هغه کې ګډون کوي. هلته هغه لومړی خپلې خبرې له ډوبېدو وروسته د فرعون د جسد د ژغورنې په اړه وکړې. یو مسلمان پورته شو او قرآن عظیم شان یې خلاص کړ او دغه مبارک آیت یې ولوست: ژباړه: نن ستا جسد ژغورو، څو د هغو کسانو لپاره چې له تا وروسته راځي د قدرت نښه وي. زیاتره خلک زموږ د قدرت له نښو څخه ناخبره وي. دغه آیت په مورس بوکایل باندې ډیر زیات اغیز وکړ. یو دمې نفس په حرکت راغی او د ټولو حاضرینو په مخ کې ودرېد او په لوړ غږ یې آواز وکړ چې زه مسلمان شوم او په دغه قرآن کریم مې ایمان راوړ. په دې ځای کې د قرآن عظیم شان حقانیت ثابتېږي، ځکه الله فرمایي: ژباړه: موږ د خپل قدرت نښې د نړۍ په څنډو او د دوی په نفسونو کې ورښیو، څوک پوه شي چې قرآن کریم حق دی. آیا دا کفایت نه کوي چې ستا پروردګار پر هر شي شاهد دی؟ مورس بوکایل په بل حالت فرانسې ته ستون شو. هلته 10 کاله پاتې شو او له قرآن کریم سره یې د نویو علمي او سپړل شوو حقیقتونو د سمون په اړه له څېړنو پرته بل کار ونه کړ، څو دې پایلې ته ورسید چې ژباړه هیڅ ډول باطل له هیڅ اړخه او نظره قرآن کریم ته نه متوجه کیږي، نه د هغه په لفظونو او مفاهیمو کې غلطي او تناقض شته، او نه رښتیني علوم او د مخکینیو او وروستنیو سمې سپړنې له هغه سره مخالفې دي، او نه د تحریف لاس د هغه لوړې لمن ته رسیږي، ځکه چې قرآن کریم الله تعالی استولی دی چې با حکمت او ستایل شوی دی، او د هغه کارونه د حکمت له مخې دي او د ډیر حمد او ستاینې وړ دی. د دغو څېړنو له پایلو څخه دغه فرانسوي عالم یو کتاب تالیف کړ چې ټول عربي هیوادونه یې ولړزول او عالمان هم ډیر حیران کړل. د هغه د کتاب عنوان قرآن کریم، تورات، انجیل او علم د نویو علومو په رڼا کې د مقدسو کتابونو مطالعه، د قرآن کریم تشریعي اعجاز
قرآن د الله تعالی کامل شریعت. د قرآن بل اعجاز د الله تعالی کامل شریعت یعنی قانون جوړونه ده. قرآن د الله تعالی کامل شریعت. د قرآن بل اعجاز د الله تعالی کامل شریعت یعنی قانون جوړونه ده. هغه قانون چې په تیر او اوس کې د بشر له ټولو وضعي قوانینو څخه لوړ دی. قرآن کریم یوازینی آسماني کتاب دی چې د عقایدو اصول، د عبادتونو حکمونه، قوانین، فضایل، آداب، د اقتصادي، سیاسي، مدني او ټولنیز قانون بنسټ وضع کړی دی. دغه کتاب د شخصي، کورنیز او ټولنیز ژوند نظم په ډیر عادلانه، انساني، اساسي او انساني کرام سره تنظیم کړی دی چې په 20مه پیړۍ کې د اصلاح مدعیان د هغه دعوه لري او هغه د مساوات او ازادۍ، ټولنیز عدالت، دیموکراسي او داسې نور په نوم یادوي. قرآن د هغه تمدن قوانین او بنسټ دی چې نوی تمدن هغه ته رابلي. په دې ډول قرآن کریم سپېڅلی، له خرافاتو څخه خالي، روښانه او څرګندې عقیدې ته بلنه ورکوي چې د هغې بنسټ په الله باندې ایمان، د ټولو الهي پیغمبرانو تصدیق او په ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان دی. د الله تعالی د دغه وینا له مخې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ژباړه پیغمبر په خپله په هغه څه چې د هغه د پروردګار لخوا پر هغه نازل شوي ایمان لري او ټول مؤمنان په خدای، د هغه په فرښتو، د هغه په کتابونو او د هغه په پیغمبرانو باندې ایمان لري. د هیڅ پیغمبر ترمنځ توپیر نه کوو. ویل وا مو اورېدل او اطاعت مو وکړ. ای زموږ پروردګاره، ستا د بخښنې غوښتونکي یو چې د ټولو پای ستا لوري ته دی. اهل کتاب یعنی یهود او نصارا مستقیمې کلمې ته رابلي چې په هغې کې هیڅ انحراف شتون نه لري. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ژباړه ووایه ای اهل کتابو، راشئ له هغې کلمې څخه چې زموږ او ستاسو د منلو ده پیروي یې وکړ، دا چې له خدایه د غیر عبادت ونه کړو او هیڅ شی د هغه شریک ونه ګرځوو او ځینې زموږ له خدایه پرته ځینې نور د عبادت لپاره ونه نیسي. که هغوی مخ اړوونکي شول، ووایه شاید اوسئ چې موږ مسلمانان یو. د عبادتونو په اړه قرآن کریم د صحیح عبادتونو بنسټ او تهداب وضع کړی دی. د قرآن او معاصر علوم د غږیز کتاب اومه برخه، د قرآن کریم تشریعي اعجاز. قرآن د الله تعالی کامل شریعت. د قرآن بل اعجاز د الله تعالی کامل شریعت یعنی قانون جوړونه ده. هغه قانون چې په تیر او اوس کې د بشر له ټولو وضعي قوانینو څخه لوړ دی. قرآن کریم یوازینی آسماني کتاب ده چې د عقایدو اصول، د عبادتونو حکمونه، قوانین، فضایل، آداب، د اقتصادي، سیاسي، مدني او ټولنیز قانون بنسټ وضع کړی دی. دغه کتاب د شخصي، کورنیز او ټولنیز ژوند نظم په ډیر عادلانه، انساني اساس او انساني کرام سره تنظیم کړی دی چې په 20مه پیړۍ کې د اسلام مدعیان د هغه دعوه لري او هغه د مساواتو، ازادۍ، ټولنیز عدالت، دیموکراسي او داسې نور په نوم یادوي. قرآن د هغه تمدن قوانین او بنسټ دی چې نوی تمدن هغه ته رابلي. په دې ډول قرآن کریم سپېڅلی، له خرافاتو څخه خالي، روښانه او څرګندې عقیدې ته بلنه ورکوي چې د هغې بنسټ په الله جل جلاله باندې ایمان، د ټولو الهي پیغمبرانو تصدیق او په ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان دی.
د الله تعالی د دغه وینا له مخې ژباړه پیغمبر په خپله په هغه څه چې د هغه د پروردګار لخوا پر هغه نازل شوي ایمان لري او ټول مؤمنان په خدای د هغه په پریښتو د هغه په کتابونو او د هغه پر پیغمبرانو باندې ایمان لري. د هیڅ پیغمبر ترمنځ توپیر نه کوو. وی ویل وامو ورېدل او اطاعت مو وکړ ای زموږ پروردګاره ستا د بخښنې غوښتونکي یو چې د ټولو پای ستا لوري ته دی. اهل کتاب یعنی یهود او نصارا مستقیمې کلمې ته رابلي چې په هغې کې هیڅ انحراف شتون نه لري. ژباړه ووایه ای اهل کتابو راشئ له هغې کلمې څخه چې زموږ او ستاسو د منلو ده پیروي وکړو دا چې له خدایه د غیر عبادت ونه کړو او هیڅ شی د هغه شریک ونه ګرځو او ځینې زموږ له خدایه پرته ځینې نور د عبادت لپاره ونه نیسي. که هغوی مخ اړوونکي شول ووایه شاهد اوسئ چې موږ مسلمانان یو. د عبادتونو په اړه قرآن د صحیحو عبادتونو بنسټ او تهداب وضع کړی. لمونځ، روژه، زکات، حج او نور نیک او د اطاعت عملونه یې موږ ته بیان کړي دي او عبادتونه یې په دغو 5 ارکانو کې خلاصه کړي نه دي، بلکې هر نیک عمل غاړه ایښودنه او نیک فکر عبادت ګڼل شوی. له همدې مخې اسلامي عالمانو څرګنده کړې چې په هر هغه نیک عمل چې انسان پکې د الله تعالی رضا لټوي عبادت دی او ویلي دي چې نیک نیت عبادت په عبادت بدلوي. که انسان کومه حرفه د دې لپاره زده کوي چې خپل اهل او کورنۍ ته حلاله روزي ترلاسه کړي او د حرامو له خوړلو څخه په امن کې پاتې شي یا په دې موخه وخوري او وسکي چې خپل ځواک د یوه الله تعالی په طاعت کې ولګوي، د هغه ټول دغه عملونه عبادت ګڼل کیږي. د دې دلیل د پیغمبر دغه وینا هر کله چې ته د کورنۍ لپاره نفقه ورکوي او د هغه له مخې د الله تعالی د رضا غوښتونکی د هغه په مقابل کې تا ته اجر درکول کیږي آن په هغې مړۍ چې د خپلې میرمن خوله کې ورکوي. دغه روایت له بخاري څخه د سعد ابن ابي وقاص په کیسه کې روایت شوی چې سخت سردرد یې درلود او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه لیدو ته ورغلی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ستاسو د هر یو د غوښې په ټوټه کې صدقه ده. وپوښتل شو ای د الله رسوله په موږ کې یو خپل شهوت مړوي آیا په هغه کې ورته اجر شته؟ وی فرمایل که په تاسو کې کوم یو هغه په حرام ځای کې استعمال کړي ورته ګناه ده. وی ویل سمه ده ای د الله رسوله. وی فرمایل خو د هغه په حلال کې اجر دی. که موږ د فرضي عبادتونو په اصولو کې دقت وکړو لیدل کیږي چې اسلام هغه ډیر پراخه کړي او د هغه ډولونه مختلف او سره تفاوت لري. ځینې هغه عبادتونه مالی دي لکه زکات، صدقات او داسې نور. ځینې د هغو بدني دي لکه لمونځ او روژه او داسې نور. بل ډول مالی او بدني عبادتونه دي لکه د الله په لاره کې په مال او ځان سره جهاد کول. د عبادت په نوعیت کې دغه اختلاف حکمت لري او هغه دا چې عبادتونه یو نواخته نه وي چې نفس پرې عادت نشي او عبادت په تش عادت بدل نشي او د انسان لپاره ستومانونکي او ستړي نشي. په عمومي شریعت یا قوانینو کې اسلام د مدني، جنایي، سیاسي او اقتصادي قانون لپاره عمومي قوانین وضع کړي دي. د سولې او جنگ په حالت کې د نړیوال تعامل لپاره ډیر کامل، ډیر عادل او ډیر دقیق شکل سره اساسات په نظر کې نیولي دي. لکه په معاملو کې قرآن په باطله او ناحقه د خلکو د مال خوړل حرام کړي دي. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. په عمومي شریعت یا قوانینو کې اسلام د مدني، جنایي، سیاسی او اقتصادي قانون لپاره
عمومي قوانین وضع کړي دي. د سولې او جنگ په حالت کې د نړیوال تعامل لپاره په ډیر کامل، ډیر عادل او ډیر دقیق شکل سره اساسات په نظر کې نیولي دي، لکه په معاملو کې قرآن په باطله او ناحقه د خلکو د مال خوړل حرام کړي دي. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. ژباړه: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، د یو بل مالونه په ناحقه مه خورئ، مګر دا چې داسې تجارت وي چې دواړه لوریو پرې رضایت ښودلی وي، او یو بل مه وژنئ، په یقین سره خدای پر تاسو مهربان دی. د بیع او عقد په قرارداد کې د سند په لیکلو امر کړی دی. ژباړه: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، کله چې تر ټاکلې مودې پورې یو بل ته پور ورکوئ نو هغه ولیکئ. باید ستاسو په منځ کې یو کاتب وي چې هغه په سم ډول ولیکي، او کاتب باید هیڅکله هغه څه په لیکلو کې سرغړونه ونه کړي چې خدای جل جلاله ورته ښودلي دي، او پوروړی باید پر کاتب املا وکړي او له الله تعالی خپل پروردګار څخه وډار شي، او له هغه هیڅ هم کم نه کړي که پوروړی لیونی یا ماشوم وي او خپله املا نه وي زده، د هغه ولی دې د عدالت له مخې املا وکړي، او 2 سړي شاهدان دې د شهادت لپاره ونیسي. که 2 سړي نه یو سړی او 2 ښځې دي چې پر کوم راضي شي شهادت ورکړي، څو یې که یو هیر کړي بله یې ور یاد کړي، او کله چې شاهدان شهادت ته وبلل شي باید له شهادت څخه ډډه ونه کړي، او د خپل پور د مودې په لیکلو کې که لږ وي یا ډیر مه خواشیني کیږئ. دغه روش د الله تعالی په وړاندې ډیر عادلانه او د شهادت ټینګونکی او د شک او تردید له منځه وړونکی دی. او هر کله چې معامله نغدي یعنې تجارت وي، که د هغه لپاره سندونه لیکئ ګناه مو نه ده کړې، او هر کله چې معامله کوئ شاهد ونیسئ، او باید کاتب او شاهد ته زیان ونه رسیږي. که داسې وکړئ نافرمانی مو کړې ده. له الله وویریږئ چې الله تاسو ته تعلیم درکوي، او هغه په هر شي باندې عالم دی. په جنایي امور کې قرآن حدود مقرر کړي دي، او پر اسلامي امت باندې د هغو تنفیذ د ټولنې د ملاتړ له ګډوډۍ او ویرې څخه د مخنیوي او پر ژوند او راتلونکي باندې د امنیت د تأمین په خاطر لازمي ګرځول شوي، تر هغو چې د خلکو ژوند په هوساینې او آرامۍ کې وي، چې دا د امنیت له تأمین څخه پرته امکان نه لري. قرآن کریم اساسي او بنسټیزو او هغو جرمونو ته اشاره کړې ده چې وګړو او ټولنې ته ستر خطر لري. د هر یو لپاره یې ټاکلې جزاګانې مقررې کړي دي چې پر هغې زیاتوالی، د هغې کموالی یا د هغې په عملي کولو کې تساهل ته اجازه نه ورکوي. پاتې کوچني جنایتونه او جرمونه یې مسلمان حاکم ته ورپرېښي دي. څو کومې جزاګانې چې پر هغو لازمي ګڼي، باید ستاسو په منځ کې یو کاتب وي چې هغه په سم ډول ولیکي، او کاتب باید هیڅکله د هغه څه په لیکلو کې سرغړونه ونه کړي چې خدای جل جلاله ورته ښودلي دي، او پوروړی باید پر کاتب املا وکړي، او له الله تعالی خپل پروردګار څخه وډار شي، او له هغه هیڅ کم نه کړي. که پوروړی لیونی یا ماشوم وي او خپله املا نه وي زده، د هغه ولیدي د عدالت له مخې املا وکړي، او 2 سړي شاهدان د شهادت لپاره ونیسي. که 2 سړي نه یو سړی او 2 ښځې دي چې پر کوم راضي شي شهادت ورکړي، څو یې که یو هیر کړي بله یې ور یاد کړي، او کله چې شاهدان شهادت ته وبلل شي باید له شهادت څخه ډډه ونه کړي، او خپل پور د مودې په لیکلو کې که لږ وي یا ډیر مه خواشیني کیږئ. دغه روش د الله تعالی په وړاندې ډیر عادلانه او د شهادت ټینګونکی او د شک او تردید له منځه وړونکی دی. او هر کله چې معامله نغدي یعنې تجارت وي، که د هغه لپاره سند ونه لیکئ ګناه مو نه ده کړې، او هر کله چې معامله کوئ شاهد ونیسئ، او باید کاتب او شاهد ته
زیان ونه رسیږي. که داسې وکړئ دا فرمانی مو کړې ده، له الله وویریږئ چې الله تاسو ته تعلیم درکوي او هغه په هر شي باندې عالم دی. په جنایي امورو کې قرآن حدود مقرر کړي دي او پر اسلامي امت باندې د هغو تنفیذ د ټولنې د ملاتړ له ګډوډۍ او ویرې څخه د مخنیوي او پر ژوند او راتلونکي باندې د امنیت د تأمین په خاطر لازمي ګرځول شوي، تر هغو چې د خلکو ژوند په هوساینې او آرامۍ کې وي چې دا د امنیت له تأمین څخه پرته امکان نه لري. قرآن کریم اساسي او بنسټیزو او هغو جرمونو ته اشاره کړې ده چې وګړو او ټولنې ته ستر خطر لري. د هر یو لپاره یې ټاکلي جزاګانې مقررې کړي دي چې پر هغې زیاتوالی، د هغې کموالی یا د هغې په عملي کولو کې تساهل ته اجازه نه ورکوي. پاتې کوچني جنایتونه او جرمونه یې مسلمان حاکم ورپرېښي دي. څو کومې جزاګانې چې پر هغو لازمي ګڼي د اسلام د پیغمبر د سنتو په رڼا کې دي په داسې ډول تنفیذ کړي چې د اسلام روح او خیر غوښتنه د خلکو په اراده کې رامنځته کړي او ټولنه له ټولنیزو ناروغیو څخه پاکه کړي. ستر جرمونه چې اسلام هغو ته سخت جزاګانې ټاکلي دي 5 دي: قتل، زنا، غلا، لارښو کول، په خلکو باندې تیری او تهمت، د اسلامي قوانینو او د هغو وضعي قوانینو ترمنځ د مقارنې لپاره چې په خپل انسانان هغه وضع کوي. په هغه وخت کې د عربانو د جاهلیت پر ټولنو د قرآني قوانینو ستر اغیز په مثال کې راوړلی شو او په ډاګه کولی شو چې قرآن د ټولنیزو ناروغیو او اخلاقي بدیو په اصلاح کې د حاکمانه اسلوب په انتخاب سره څومره ډیر اغیز وکړي او فساد په یو دم له منځه یوړو. جرمونه یې د هغو له خوی او ریښې څخه ورک کړل تر دې حده چې له هغوی څخه یې د ځمکې د مخ غوره امت جوړ کړ. کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا یې ونیوله او د نړۍ مشران شول. ننني واقعي مثالونه، هغه مثالونه چې په نورو بشري قوانینو او نظامونو باندې د قرآن د الهي شریعت په لوړتیا دلالت لري او موږ په ورځني ژوند کې هغه لمس کوو. له هغو څخه په لنډه لاندنیو مثالونو ته اشاره شوې ده. لومړی په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو د شراب څښل منع کړل. متحد ایالتونه په دغه اقدام کې بریالي نشول ځکه کوم حاکمانه روش چې اسلام کارولی و د دغه قانون په عملي کولو کې عملي نشو، نو اړ شول چې نوموړی قانون ملغا کړي سره له دې چې د هغه په زیانونو پوه شوي وو. دوهم د امریکا متحدو ایالاتونو او ځینو لویدیځو هیوادونو وروسته له جیز طلاق د کلیسا د تعلیماتو له مخې ډیره موده منع و قانوني وګرځاوه، مګر په هغه کې د اعتدال له حد څخه واوښتل او تر اوسه هم په ډیر بد ډول دوام لري. اروپایي مصلحین خپل غږ د ودونو د شمیر د قانوني کولو لپاره لوړوي. ان ځینې ښځې د هغو ستونزو له مخې چې ورسره مخامخ دي له دغه نظر سره موافق دي او وایي چې د ودونو د شمیر نشتون د اروپایي ټولنو د ادامې لپاره ستر خطر دی. څلورم، د میرمنې په حق کې خیانت په ډیر بد ډول په لویدیځو متمدنو ټولنو کې رواج موندلی تر دې چې کورنیز نظام مخ په له منځه تللو دی. سخت جنین خپل لوړ حد ته رسېدلی، دا هم د عیاشۍ او هم جنس بازۍ او داسې نورو په خاطر. پنځم، هسپانیې داسې یو قانون تصویب کړ چې د هغې له مخې فحشا ناقانونه شوه او دغه قانون ښځې منع کوي چې د بحر په سواحلو کې په بربنډو جامو سره راښکاره شي. شپږم، د فرانسې رهبر په دویم نړیوال جنګ کې د نازي آلمان په مقابل کې له خپلې ماتې او راستنېدو وروسته خلکو ته وویل د فرانسې د دولت د ماتې او ړنګېدا سبب په شهوت بازیو کې د فرانسویانو ډوبېدل او په فساد او فتنو کې د هغوی افراط دی. اووم، په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د شرعي قوانینو له صراحت سره سره په هوسا عربي ټولنو کې هم ټولنیز فساد مخ په زیاتېدو دی، سره له دې چې د مجرمینو لپاره اوږده کلونه قید او زندان، اعدام او په دار ځړول په نظر کې نیول شوي.
داسې جرمونه لکه د پیغلو نجونو او ځوانو هلکانو تښتول او په رڼا ورځ له بانکونو او تجارتي ځایونو څخه غلاګانې تر دې حده چې د خطرناکو شبکو او بانډونو له شتون څخه خبریږو چې د هیواد او خلکو امنیت ګواښي. دا د بشر د وضعي او جوړو شوو نظامونو د ناکامۍ لپاره ستر دلیل دی. مګر اسلام د خپل پیدایښت له پیل څخه د خلکو امنیت او سلامتیا حقیقي کړه او جرمونه یې نطفه کې خنثی کړل. دا د الهي قوانینو او د بشري قوانینو ترمنځ د تفاوتونو خلاصه چې موږ په لنډ ډول د هغه مثالونه وړاندې کړل، په افسوس سره چې ډیری نه پوهیږي. د قرآن کریم د غیبي خبرونو اعجاز. د قرآن بل اعجاز د غیبي امورو خبر ورکول دي. دغه کار پر دې روښانه دلیل دی چې قرآن د بشر کلام نه دی. قرآن د هغه ذات کلام دی چې هیڅ سرګن او پټ شی له هغه پټ نه دی. که دغه کتاب په خپله د پیغمبر لخوا جوړ شوی وو لکه څرنګه چې دښمنان فکر کوي، د قرآن په غیبي خبرونو کې د ساختګي نښې ښکاري دي یا د هغه څه پر خلاف پیښه رامنځته کېده چې خبر یې ورکړی وو او په پای کې خدای مکړه پیغمبر په دروغجن مشهورېده. الف د دغو غیبي خبرونو له جملې څخه د هغه جنگ خبر دی چې د رومیانو او فارسیانو ترمنځ رامنځته کیږي. په دغه جنگ کې وروسته له دې چې په تیر جنگ کې ماتې خوړلې وه، برای د رومیانو په برخه کیږي. ژباړه الف لام میم. رومیان غالب شول. د همدغې سیمې په خوا کې او له مغلوبېدو وروسته به یو ځل بیا غالب شي. د څو کلونو په موده کې امر یوازې د الله امر دی، څه مخکې له بري او څه وروسته له هغه، او په هغې ورځې کې مؤمنان خوشحاله کیږي د خدای په مرسته. خدای جل جلاله چې هر چا سره وغواړي مرسته کوي، ځکه ځواکمن او مهربانه دی. مفسرینو دغه آیاتونو په تفسیر کې ویلي دي جنگ د مسیحي روم او د بت پرست فارس د دولتونو ترمنځ پیښ شوی وو چې په هغه کې فارسیان په رومیانو باندې غالب شول. مشرکین په دې کار باندې ډیر خوشحاله شول او مسلمانانو ته یې وویل تاسو ګمان کوئ چې اهل کتاب یې او نصرانیان هم اهل کتاب دي. زموږ بت پرست ورونه ستاسو پر اهل کتاب ورونو باندې بریالي شول، موږ هم پر تاسو غالبیږو. مسلمانان په دې خبر سخت خواشیني شول او د بت پرست دولت په وړاندې د دیندار دولت له ماتې څخه ناخوښه شول. دغه مبارک آیت نازل شو څو مسلمانانو ته زیری ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې رومیان پر فارسیانو غالبیږي او دغه موده له 3 څخه تر 9 کلونو پورې موده ده. د څو کلونو په موده کې کله چې دغه زیری راغی په عالم اسباب کې دا ګمان نه کېده چې یوه ورځ به رومیان پر فارسیانو باندې غالب شي، ځکه دوامدارو جنګونو رومیان له پښو غورځولي او په خپلو کورونو کې پټ شوي وو. په مقابل کې د فارس دولت ډیر قوي او غښتلی وو. دغه راز دغه وروستی بری هم د هغوی پیاوړتیا زیاته کړې وه. کله چې دغه مبارک آیت نازل شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې مشرکین له هغې جملې څخه له ابن خلف سره د 100 اوښانو شرط وتاړه چې د 9 کلونو په ترڅ کې به فارسیان د رومیانو په مقابل کې مغلوب شي. وروسته له څه مودې څخه جنگ بیا د فارس او روم ترمنځ ونښت او په دغه جنگ کې رومیان غالب شول. همدا و چې د قرآن رسالت او اعجاز ثابت شو او ابو بکر صدیق په شرط کې وړونکی شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صدیق لقب هغه ته ورکړ. په دغه آیت کې بل زیری هم و چې مسلمانان په دې نږدې وختونو کې د خدای جل جلاله مرستې سره خوشحاله کیږي. خپلې دواړه وعدې یې پوره کړې، ځکه د بدر په جنگ کې د مسلمانانو بری پر فارسیانو باندې د رومیانو له بري سره یو وخت کې و. دغه دوه خبرونه او د قرآن د غیبي خبرونو تحقق په یو وخت کې د پروردګار د وعدې مطابق پیښ شول. زمخشري په کشاف تفسیر کې ویلي دي دغه آیات له هغو آیاتونو څخه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر نبوت باندې دلیل او شاهد دی
او دا چې قرآن د پروردګار کلام دی ځکه دا خو غیبي خبر دی او له الله جل جلاله پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. ب په قرآن کریم کې د غیبي خبرونو یو بل مکې ته په امنیت سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د مبارکو یارانو د ننوتو خبر دی. روایت شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیبیې له سفر څخه مخکې خوب ولید چې هغه او ملګرو یې خپل سرونه خریلي. ب په قرآن کریم کې د غیبي خبرونو یو بل مکې ته په امنیت سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د مبارکو یارانو د ننوتو خبر دی. روایت شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیبیې له سفر څخه مخکې خوب ولید چې هغه او ملګرو یې خپل سرونه خریلي او ځینو یې لنډ کړي او مکې ته داخل شول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه خوب خپلو ګرانو ملګرو ته وړاندې کړ. ټول خوشحاله شول او زیری یې ورکړ چې هغوی به په همدې کال کې مکې ته داخل شي. ټولو وویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب حق دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او درانه اصحابانې د حدیبیې په لور تلل احرامونه یې پر تن کړل او خپلې قربانۍ یې واخیستې او د مکې پر لور وخوځېدل. هغوی په سوله او امنیت کې د عمرې د ادا کولو لپاره مکې ته د داخلېدو اراده درلوده، مګر د مکې مشرکین د دوی مانع شول او نږدې و چې جنگ پیښ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرباني ورکړه او سوله یې له دوی سره قبوله کړه. سوله جنگ څخه مخنیوی وشي. د سولې یو شرط دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د بیرته ستانه شي او راتلونکی کال د مکې ته راشي. منافقینو دغه ستنېدنه مسخره او استهزاء کړه تر دې حده چې د هغوی رئیس عبدالله ابن ابي وویل موږ نه خپل سر وخرایه او نه مو لنډ کړ او نه مو هم مسجد حرام ولید. دغه مبارک آیت نازل شو او په تاکید سره یې د دغو 3 خبرونو وعده وسپارله: مکې ته داخلېدلو د مراسمو ترسره کول او د قریشو لخوا امنیت سره له دې چې قریشو د خپلو وعدو په ماتولو کې شهرت درلود او خپلوي یې پرې کوله، مګر الله جل جلاله خپله وعده پوره کړه او مسلمانان د حدیبیې له سولې څخه وروسته راتلونکی کال په پوره ډاډ سره مکې ته داخل شول. قرآن کریم د دغې پیښې کیسه دغسې بیانوي. ژباړه: خدای د خپل پیغمبر خوب رښتیا کړ چې ویلي وو که خدای وغواړي سر خریلي او ویښتان لنډ کړي به په امنیت کې له کومې ویرې پرته مسجد حرام ته داخلیږئ. هغه په هغو شیانو پوهېده چې تاسو پرې نه پوهېدئ او یوازې هغه په همدې نږدې وخت کې فتحه تاسو ته په برخه کړې وه. جیم په قرآن کریم کې یو غیبي خبر د جنگ له پیښېدو څخه مخکې د مشرکینو د ماتې خوړلو خبر دی.